تاسې د شتمنۍ په ګټلو کې ډیر زیات او یو له بله په ډیرولو کې لیوالتیا په غفلت کې اچولی یاست تر دې پورې چې په دې فکر کې د قبرونو څنډو ته ورسېدئ. هېڅکله داسې نه ده، ډیر ژر به تاسې ته حقیقت څرګند شي. بیا واورئ چې هېڅکله داسې نه ده، ډیر ژر به درته حقیقت څرګند شي. هېڅکله داسې نه ده که تاسې د باوري پوهې له مخې د دې چلند په عاقبت پوهېدلی نو ستاسې به دا چلند نه و. بېشکه تاسې به دوزخ ګورئ، بیا واورئ چې تاسې به له ټینګ باور سره هغه وګورئ. بیا به ارومرو په هغه ورځ له تاسې نه د دې نعمتونو په باب چې پر هغه مو هوساینه کوله پوښتنه وشي.